افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر ده د غلامۍ خبره نه، د حق کلمه وته د ظالم حکمران مخې ته وي، د باطل خبره به وته نه وي، د حق خبره وته کې. هاورې کې افضل الجهاد دا ولې دی؟ د ظالم حکمران مخې ته دا خبره کول افضل الجهاد، د حق کلمه ویل افضل الجهاد ولې دی؟ ته ظالم حکمران ته وی دا کار دی د ظلم دی. ظالم حکمران مخې ته وی چې ظلم مه کوه، ظالم حکمران مخې ته وی چې دا کار دی د ظلم دی چې ته بې ګناه عوام وژنې، خپل ټارګټ دې سم کړه، ستا چې څوک دشمن دی هغه صحیح کړه، دا ستا ظلم دی چې ته بې ګناه خلک نیسې، دا کار چې چا کړی هغه معلوم کړه، هغه ونیسه. دا بې ځایه به ټولو خلکو باندې تهمت لګول دي، ته به ټولو باندې د یو څیز تهمت، دا ټول وایي تاسو دا کار کړی، نو ټول به کې ته وړي، دا خو ظلم دی. داسې خبرې د ظالم حکمران مخې ته وکړه چې بس دومره وخت دا څومره کاله وشو، نه هلس کاله وشو، په پښتنو باندې په بلوچیانو باندې دي ګولۍ وورولې، بې ګناه دې جیلونو ته ویوړه، بې ګناه دې قتل کړه، بې ځایه دې قتل کړه. چېرته دې پکې ستا د ټارګېټ سړی په زرو کې یو وجلې، نور د ټول عوام وجلي، په زرو کې یو جیل ته وړې، نور د ټول بې ګناه خلک وړي. داسې خبره د ظالم حکمران مخې ته کلمت حق عند سلطان، دا افضل الجهاد، دا غوره جهاد دی. د بغیرتۍ خبره نه چې باطل خبر را واخلې او د هغه مخې ته چمچه کېږي. چمچ د استعمال نه وروسته چیتې پیدې کېږي، چمچ د استعمال نه وروسته خلک کباړ ته اچي، انشاءالله ستا هم دغه انجام وي. استعمال د دې خلکو استعمال نه وروسته به هم دغه کباړ کې پروت. د ظالم څخه چې څوک ولاړ دي، دا ظلم به بېرته په دغه باندې راګرځي، انشاءالله دا ظالم حکمران به بېرته په تا باندې درګرځي. د ظالم حکمران مخې ته د حق کلمه ویل افضل الجهاد دی. ولې افضل الجهاد دی؟ د دې د وجې نه افضل الجهاد دی چې ظالم حکمران خو به دې عمل کړي، قتل به دې کړي، نو شهید به شي، د حق د کلمې د وجې نه قتل شوي، شهید شوي، هغه لوړه مرتبه د شهادت ته میلاو شوه، ایجاب دا کار وشي چې د ظالم حکمران مخې ته د حق خبره وکړه. تا به قیدی کی سزاګانې به له سختې درکړي، ته به مأجور شي، الله به په دې باندې ډېر زیات اجر درکړي. او دریم به دا کار وشي چې یا به په هغه باندې ستا خبره اثر وکړي، که ستا خبرې په اثر وکړو، ظالم حکمران دی ستا ورته د حق خبره وکړه او ښه دې ورته مخامخ وکړه، او د هغې د حکومت د چترۍ د لاندې تا دا خبره وکړه، د دې ظالم حکمران باندې دې اثر وکړو، اثر یې پې وکړو، هغه سم شو، دا ظلم یې پرېښودو، دا د حق کلمې واغسته. چې کله مشر د حق کلمه واخلي او رعیه او حاکم سم شي، هغه حق پرسته جوړ شي، دا قانون سم شي، هغه انصاف ته راشي، لکه دا ظالم حکمران دی، دا انصاف ته رالی په دې باندې، د حق کلمه واغسته، د خپل قانون برابر کو په دې باندې، او ستا د نصیحت د وجې نه رعیت په خپله باندې سم دی، رعیت په خپله باندې سمیږي. دا د دې مثال خو د زړه دی. د حاکم مثال داسې دی لکه په وجود کې زړه چې سمي، ټول وجود ته صحیح سپلای کېږي، دا د یې سپلای دا صحیح کوي، صحیح واش کوي، دا صحیح سپلای کوي. خو که چېرته زړه خرابي، بدن کې خامخا خرابي راځي، زړه اینه نه پاس کوي، زړه یو طرف ته اینه نه پاس کوي، هغه طرف ته به دا مفلوجي، هغه به کار نه کوي. نو که زړه سم شو، دې کې دا خلکو ردم مشو چې هغه خلک وایي موږ د زړه نه صفایو، ظاهر مو عمل خراب دی، ګیره خریلي وایي موږ د زړه نه صفایو، اگر که ګیره مو خراولې ظاهران، دا غلطه خبره ده. زړه چې صفای د کاټوۍ نه هر هغه سره رالویږي څه بکي، تا په کاټوۍ کې سابه پخلی، دې نه چاته هم په چمچۍ کې غوښه نه رالویږي، دغه سابه به ترې رالویږي. تا په کاټوۍ کې غوښه پخلی، د دې نه سابه نه راولېږي، همدغه غوښه به ترې راولېږي. ستا په زړه کې چې کوم څه وي هماغه به ترې بار ظاهر ته راولېږي، هغه نه مخالف څه نه راولېږي. خو ته د زړه نه ګاندی، نو ځکه دغه شان ته خبره هم دغه شان، ظاهر باندې هغه اثر هم دغه شان ته کوي. او د زړه نه چې یو سړی صفایي، ظاهر هم د هغې سمیږي.
نو دا حکومت او د حاکم مثال په شان د زړه دی که زړه ستا د دې نصیحت د وجې نه هغه باندې اثر وشو دا سم شو دې مثال داسې لکه زړه چې سم شي که زړه سم شو ټول وجود ته سپلای دی یعنې سمه شوه دا ټول رعایت به سم شي او کثیر تعداد د رعایت به سم شي او که زړه خراب او تا پسې نور هم د هغې طرف ته توتنی وه او نور دې هم پسې خرابه و او د خلکو ذهنونه دي ګمراهۍ ته اړول د خلکو ذهنونه دي دې ته اړول چې ظلم شروع کړي د خلکو ذهنونه دي صرف دې ته اړول او د خلکو ذهنونه دي یو کیپیټلي نظام ته اړول ځکه د دې صرف سوچ سرمایهداري ده چې ما ته صرف روپۍ میلاو شي خلک دې په ظلم کې اخته شي ما ته صرف روپۍ او فانډنګ وشي دا خلکو باندې خلکو وینې دې باد شي د خلکو غوښې او پوټې دې باد شي او دا په اسلام کې نشته نو یا خو به د دا کس حکومت او جابر حکومت او جابر حاکم به شهید کی شهادت لوړه مرتبه ده میلاو د شهید د اینې د څاڅ چې د اولي خطرې لازمه کې ته نه رسېدلی چې دا ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي او یا به دا کس جیل ته لاړ شي او سزاګانې به خوري دا به مأجور شي څومره چې دا سخته به دین کې تېرې اخو نو الله اجر د دسې واقعي او یا به د خبره په حاکم د جابر او حاکم باندې اثر وکړي نو رعایت به متسم شي او حاکم به هم سم شي حق ته به راشي تو د دې د وجې نه دا افضل الجهاد دی غوره جهاد د دې وجې نه دی ځکه په جهاد کې هم دغه کارونه یا شهادتي یا فتحي یا شهید شي او سړی نو هغه شهید شو هغه د شهادت مرتبه ورته میلاو شو یا یو سړی جیل ته لاړ شي مأجور شو یا یو سړی فاتح شي کامیاب شي کامران شي نو د هغې د وجې نه ډېر کثیر تعداد سره خلک سم شي ځکه هغه په دغه ځای کې اسلامي قانون نافظ کړي د دې د وجې نه درې صورتونه په هغه کې هم دي او دا درې صورتونه په دې کې هم دي نو ځکه دا افضل الجهاد رواه النسائی دا حدیث دا نسائی روایت دی باسناد صحیح